الحمدلله ما اسلام قبول کړی دی او د ما نه د الله ما باندې رحم او کرم وکړو او ما یو غیرت باندې الله تعالی ما باندې رحم وکړو یو غیرت ما وکړه د اسلام قبول کو اوس مې څنګه اسلام قبول کو زه خپل خویندو وروڼو ته ویل غواړم د ولې اسلام قبول کو څه وجه وه وجه یې وه چې دا وه چې ما سکول کې سبق وی اسلامیت نه زه متاثر شوم ځکه زما قام نسب فیملی خاندان چې کوم د هندوان دي او اسلامیت نه متاثر شوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندگی نه صحابه رضی الله تعالی اجمعین زندگی نه زه متاثر شوم او ما اسلام قبول کو لکه ډېر متاثر شوم چې هغه څنګه زندگی د مسلمان څه حیثیت دی هغه نه زه متاثر شوم او بیا به زما زړه کې هر ټایم راتلو چې یاره زه څنګه اسلام قبول کوم د جهنم چې کوم دی ډېر خطرناک چې کوم جهنم دی او د الله پاک دومره ښکلی جنت جوړ کړ د مسلمان دپاره بس الله تعالی رحم وکړو داسې یو ورځ و زه کور نه وتښتېدم اتفاقا د تبلیغ جماعت ما سره میلاو شو د جماعت والا چې کوم و هغه سوات والو هغو سره زما ملاقات وشو بس هغو راته مازدیګر کلمه ووی او ماښام له 4 میاشت له لاړم دې نه مخکې چې کوم د زما نوم هندوانو خو 2 قسم نومونه وي زما خپل چې کوم پیدایشي نوم دی هغه ګووندرام دی بیا کور کې ماته ډېر خلک راجه ماته وي مینې محبت نه ځینې ماته راجکمار وی الحمدلله دین اسلام کې صرف یو نوم شفیع الله یعنی شفاعت کوونکی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شفاعت نوم صفات نومونو کې یو نوم دی بس 4 میاشت مې ولګول خپل کور نه وتښتېدم او کور خلک نه دي خبر کې د چېرته لاړو لیکن الله تعالی ما له یو نوې زندګي راکړه ډېر کم عمر کې زه کور نه وتښتېدم تقریبا 2011 یا 12 تقریبا دومره وخت او زه کور نه وتښتېدم چې کله راوند مرکز ته رالم الحمدلله 4 میاشت مې ولګولې په 4 میاشت کې ما ټوټل خپل مونځ زده کړه مونځ مې زده کړه بیا هغه سوات کسانو هغو راته وایي چې مونږ خواله راشه بیا زه هغو خواله لاړم مدرسه کې مې داخله واغسته قاعده ناظره وي بیا هر ټیم شپه ورځ مې جړل کې زه خو مسلمان شوم لیکن زما مور پلار به والدین به څه حال کې به زما یو درد یو غم فکر هر ټیم جړل چې هغه به جهنم نه څنګه بچ کوم ما اراده وکړه خپل ملګرو ته ویې چې یاره ما ته اجازت راکړئ زه لاړ شم مور پلار به وینم چې هغو له دعوت ورکړم چې هغه مسلمانان شي هغو په اجازت باندې زه خپل کلي ته لاړم حیدرآباد ته لاړم جو بس